پوهېږي نو چې نه پوهېږي زه څنګه وکړم درسره. آواز درځي ما؟ او څوک یې اواز راسي؟ ولې مو هغه کس کوز کړل؟ هغه مو کوز کړل دا مو راپور دا خو ما تاسو دا راپور موضوع چې باندې راخستې ده څه مطابق ویډیو چاول ته څوک یې؟ ذکر مې لا وایي اله الا الله. هلته مې هغه راپورته کړل هغه یې کوز کړل. دوستانو دا کار مه لرئ په دې براډ کې لطفا الله بندگان مولا تاسو دا موضوع چې باندې راخستې ده څه مطابق تاسو مشران ویډیو چي لږ صبر یو لحظه ته وخت څوک یې؟ ته څوک یې؟ د کوم ځای یې؟ کومې منطقې یې؟ زباله چې نور والا شیان څوک دې خبره مني داسې او کاسې او څوک دا یې؟ خبره ویلې نه باندې نو دلته هغه یو کس راغلی دی تاسو علي صاحب مخکې سره راغلی و هغه که دلته یو اډمین په خبره پوهېږي راپورته یې کړی هو هغه کس راغله هغه ویل چې تاسو دا کار دغه مخالفت په میډیا کې ولې کوي موږ ورته ویل چې دا مخالفت تاسو شروع کړی ده د صحابه او توهین د امهات المؤمنین او توهین سپکاوی تاسو شروع کړی موږ دفاع ته راغلي یو چې د خپلو صحابه او د امهات المؤمنین دفاع وکړو نو دته مو ورته ویل چې دا پرېږدئ ما ورته ویل دا داسې پرېږدئ چې په باډه چنار کې د تاسې مشران ووایي چې ایشه یو چې په هر ځای کې د رسول الله د صحابه او توهین به نه کوئ د امهات المؤمنین او توهین به نه کوئ کله چې مو دا ویډیو جوړه کړله نور به موږ راولاړ شو موږ به هم دا ویډیو درته نشر کړو چې موږ نور له شیو سره هېڅ کار نه لرو د باډه چنار له شیو سره خلاصه سوه خبر امام مشران چې شته واچي ویډیو امام مشران خو ته توخی نه ده کړی امام لیانو دته کړی و د الله بنده خو د تاسې عام شیخ خو د مشرانو مني د ما خو نه مني چې زه ورته ووایم ته اوس د ما منې که د خپلو مشرانو منې د دې کې مشرانو څه غلطي دي څه عوامي کوي د الله بنده په خبره په دومره عجیبه خلق دومره عجیبه بیعقل خلق یې د الله بنده چې تا ته د خپل مشر ووایي د مشر خبره ته منې که یې نه منې دا بوس صاحب یې پوهېږي قاري صاحب علي صاحب د انجمن نه چې کوم آرډر وشي ما هغه مني او دې کې پې کې کانټونه نوځي کوي تاسو ولا پې خپل مذهب ته زیاړي کوي هغه یا به مو غلطي ده د ما اهل سنت والجماعت کې دومره بې ایمانه بې غیرته نه چې په پیک اکاونټ باندې راسي خپل مذهب ته کنځلي کوي ډېر بې ایمانه بې غیرته ورکي دي ته دا خبره ما کو په خپل شکل لیدل چې امام مشران یا د الله بنده ته د رسول الله د صحابه او توهین کوي تا ته زه کافر وایم نو بیا چې مې خپل کوي غوته په طریقه اولا کافر وایم چې څوک د خپل دین توهین او سپکاوی کوي بالکل تر اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله چې څوک وایي چې زه لا اله الا الله محمد رسول الله په صداقت سره وایم هغه توهین سپکاوی نه کوي او که چا وکړل نو هغه بیا معلوم سړی ده چې هغه به مرتد وي ملحد به وي او له اسلام نه به لرې وي راسه اتفاق وکړه صحابه او ته چوک زیاړي کوي نه که کوي هغه نه بیا چوک کافر او مرتد نشي جوړېده هغه د ما په نس داسې کافر ده لکه مودي کافر ده هغه د اسلام په نس باندې قرآن وایي دین وایي چې څوک صحابه ورته توهین او سپکاوی کوي هغه کافر ده مسلمان نه ده هغه دا د ما دین راته وایي نظر بیا کافر مرتد کنه خو هغه که هر څنګه وي خو ګورئ ای مسلمانانو دا دومره فسادګر خلق دي چې اوس هم دې ته نه دی تیار د رسول الله د عزت توهین نه لاس نه اخلي صبر علي جان یو ځلې صبر تاسو وګورئ د دغه خلقو هغه حقیقت ته وګورئ دوی خپل دې ته نه دي تیار چې د رسول الله د ناموس له توهین نه لاس واخلي نه دي تیار ليه مری د رسول الله د صحابه ول توهین نه لاس نه اخلي بیا ما ته ما وایي چې تا په میډیا کې ولې اختلاف جوړ کړی ده بیا اهل سنت ته ما وایي چې تاسو ولې په شیګانو باندې کار لرئ زه چې تر مرګه پورې ژوندی یم زه به د خپل پیغمبر د ناموس د صحابه و دفاع کوم دا را باندې فرض ده نعره تکبیر کتابو کې لیکلي دغه علي جان د ما چې کومه خبره ولا دغه علي سره یې وکړه دواړه په خپل منځ کې وکړي پوه یې کړه په خپل ژبه یې پوه کړه کاری صاحب محترم اول ټولو ته افغان صاحب ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم بیا دغه ای ډي پرایویټ شوی او په پیدام نه بیا بل کس راغلو غره تاغه کړه کاری صاحب
ازما چې کومې خبرې وې د اهل سنت کومې خبرې وې زموږ د علاقې نه کري صاحب هغه خو تا ټوله وکړې دلوره وکړې که نه زه په خپله کسه یو بحیثیت یو منګل د هغې علاقې اوسېدونکی چې اوسه هلته پاتې کېږم زه دا په جار دلته په دې براډ کې دا اعلان کوم چې کوم سړی د اهل بیت کوم چې قرآني اهل بیت دي کوم چې نبوي اهل بیت دي کوم سړي که مخکې کړی دی توهین او که آینده دپاره توهین کې دي دغو خلکو هغه سړی داسې کافر دی لکه څنګه نتنیاهو کافر دی باس علي زما خبرې ته غوږ ونیسه که نه چې زه تا پوی کړم باس علي په د خپلې کورمیوالي ژبې کې زه توته ویایم کوم سړي چې نن نه مخکې کوم سړي چې د نن نه وروسته کوم سړي چې په کوم حالات کې که هغه د نشې په حالات کې وي که په هر حالات کې وي چې د اهل بیتو توهین یې کړی وي که هغه یې مو پلور دی که هغه د مو نیکه دی که هغه زما ورور دی که هغه زما وراره دی که هغه هر څوک دی که هغه ملا دی که هغه امي دی هغه داسې کافر دی لکه څنګه مودي کافر دی خبرې ته غوږ ونیسه خو دا خبره نه دی دا خو ته اوس کسه ته خپله دغه ځای کې چې لکي کې ته نشې یلی ته اوس دا خبره وکړه چې کوم سړی صحاباو ته که هغه کې توهین کې کوم سړی امهات المؤمنین ته توهین کې ته اوس داسې وایه چې هغه داسې کافر دی لکه څنګه چې مودي کافر دی ما قاری صاحب ته ویله که نه ما له کوم څه کتابو کې لیکلی حقیقات وي مغه خو ویلی شي که نه مغه خو اسلامي یو بحث دی مغه ته ته بیا کافر نه نشي ویلی دا کسه دا چې لوکي شوه که نه زه توته یایم کسه زه توته خبره کوم حقیقات مغه بیا یو که نه مړه زه توته حقیقات یایم که نه زه اوس تو مخې ته ناست یم کسه زه منګال یم ته مو پېژنې زیتر سره تعلق لرم موسیا هلته پاتې کېږم زه توته په دغه ځای کې په جار په قربانه ټول منګال مو پېژني کوم منګال کوم اهل سنت چې توهین وکړو د اهل بیتو هغه داسې کافر دی لکه څنګه نریندر مودي کافر دی لکه څنګه پوټین کافر دی لکه څنګه ټرمپ کافر دی د دغه نه پوسه کافر دی اوس ته لږ ځون کې همت پیدا کړه ته دا خبره وکړه که نه که هر چا د صحاباو توهین وکړو که هر چا د امهات المؤمنین د پیغمبر علیه السلام د خوږو بیبیانو توهین وکړو ته اوس داسې وایې چې هغه داسې کافر دی لکه څنګه چې نریندر مودي کافر دی لکه څنګه چې یو هندو کافر دی ته اوس داسې دا وایه بالکل سچو د اهل بیت توهین وکړو بالکل کافر دی صحابه والی نه یې چا د صحاباو په شوې توهین وکړو چې مثال طور پر کتابونه نوي ثابت شي غلطه خبره کوي بالکل مغه کافر دی ماشاءالله ماشاءالله دغه شریعت د خیال علي جان یو دقیقه صبر قاری صاحب دغه شریعت د خیال څخه کوم کتابوي کې لیکلي وي د دوی کتابوي کې ابو بکر پويسم ام المؤمنين عائشه رضي الله رسول الله اهل بيت کنه د قران وی اهل بيت دي دغه اهل بيت چې عائشه رضي الله کچا توهین وکړه لغه مسلمان ده کنه ده قران وی تا کتاب یاد کړل قران وی سي عائشه رضي الله رسول الله اهل بيت ده آیا د عائشه رضي الله توهین چې څوک کوي هغه مسلمان ده کنه ده ګونګس توهین څه څوک کوي ما د دې په باره کې علم نشته حضرت محترم زه به لکه په نومي وته یو کم کنه کاری سي محترم زه داسې یم کنه چا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته چا چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ته چا چې حسن رضی الله تعالی عنه ته چا چې حسین رضی الله تعالی عنه ته د څومره چې پیغمبر علی السلام خاندان دي تر اخره پورې څومره امامان چې د پیغمبر علی السلام د خاندان سره تعلق لري کنه هغه ته ایوي وکاستا چې چا معمولی توهین وکړو هغه کټر کافر مغه لعنت په مغه لعنت وی په مغه داسې لعنت وی لکه تر قیامت پورې په عربونو په چې ایسو بنرسي دومره په لعنت دی وي اوسته داسې په نومي وای چې چا بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته چا چې حفصه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علی السلام بیبيونه دي علم نشته کنه یونی صحابه مبارکي تو قسم ست ته په اهل بیتو قسم مخره چې تو ته پاته نه وي چې بیبي عائشه د پیغمبر علی السلام خوګه بیبي ده په قران کې الله وتعالى دي چې په هغه طریقو کې بدای تو بیبي قسم قرآن کې الله جل وعلا وایي چې د مؤمنانو مور ده عائشه رضی الله عنها آیت مؤمن نه علي صاحب بالکل مؤمن یم مؤمن یې بیا خو پیغمبر دغه مؤمنانو ته پاتې کړي چې دا صحابه خبره راشي کتاب ته کوم کتاب ته کوم کتابونه ته دوی ته خای دغه کتابو ته چې ابو بکر عمر ته کافر ویلي قرآن ته ناراضي اوس ګوره زور پام چې عائشه رضی الله عنها قرآن وایي د مؤمنانو مور ده تا مور ده علي سید یاره ما ته پاتې نشته صحابه او مبارک قرآن وایي دا اوس درته هم چې قرآن وایي اوس پته درته ولګي سورة الاحزاب کې الله جل وعلا وایي چې د رسول الله څومره بیبیان دي هغه د امت موران دي میندې دي عائشه رضی الله عنها ته مور ده
حضرت عائشہ ذکر خو پکې نه دی راغلی. دی رسول الله بیبي ده که نه ده؟ نه قرآن کې حضرت عائشہ ذکر نه دی راغلی. په قرآن کې خو د ټولو بیبیانو نومونه نه دي راغلي. او ازواجه امهاتهم د رسول الله بیبیانې چې هر یوه ده چې له هر چا سره رسول الله نکاح کړې ده هغه د دې امت مورانې دي. بالکل کوم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته نږدې وه، بالکل هغه یې مورانې دي. نږدې خلاصه شو خبره. تر ټولو عائشه رضی الله ورته نږدې وه. الله اکبر. بشک خلاصه شو خبره. ښه اوس همدغه خبره 3 ورځې وخت یې اخیستلی ده. ای مسلمانانو دغه سړی وایي چې موږ به ویډیو جوړوو او دا ویډیو کې به موږ دا وایو چې نور به د صحابه و امهات المؤمنین توهین نه کوو. که دغه ویډیو نشر کړو قاري صاحب توهین به نه کوې پوه شوې. بس خپل مذهب په باره کې د څه خبرې مه کوه، نور شیعګانو په باره کې خبرې مه کوه، یا دغه کتابونه مه چېړه. خپل مذهب دی. قاری صاحب محترم د یوه خبره زه ورته وکړم. قاری صاحب محترم وکړه. باس وروره زه ته یوه خبره وکړم. د مو مقصد هیڅ کله دا نه دی چې ته صحابه ومنه، نعوذ بالله، یا ته ومنه پیغمبر علیه السلام. مو مقصد دا نه دی. هندوان نه مني، کاپیران نه مني، هیڅوک نه مني. مو غو سره لنجا نشته دی. مو لنجا تو سره په دغه شي کې دی چې توهین ما کا مو لنجا په دغه شي کې د توهین ما کوي. مو اندوانو سادي کې دومره اندوان وسیږي، ته په سادي تیریږي، سکون وسیږي. هغه نه بیبي عائشہ مني، نه هغه یوسف حبی مني، نه هغه الله مني، نه پیغمبر مني. غو سره مو هیڅ لنجا نه دی په تاریخ کې چې ته چا یو سیک مړ کړی دی. لنجا په دغه شي کې دی چې ته دغه ته زیاړې ما که دا د مو ایمان دی، دا د مو عقیده دی. په دغه مو ایمان ویلوړ دی، دغه واجب نه مو ته قرآن رغلی دی، دغه واجب نه مو په قرآن پوهېږو. مو خبره په دغه ځای کې دی. په د منلو کې په نه منلو کې تو سره مو لنجا نشته دی چې تی ومنه. بالکل یې ونه منې. نه بالکل صحیح خبره کوي. چوپ توهین کوي، بالکل غلطه کوي. ویډیو جوړولو ته تیار یاست که نه یاست؟ جوړه به کوم دا د علي بھیا نو ته پوښې دلور هم د پوښې کنه ورسره رابطه کیسي علي جانا ورسره رابطه کیسي. کوم ورځ کې دوی ویډیو جوړ کړله، کوم ورځ کې دوی ویډیو جوړ کړله او خپل د مشرانو له پیجونو نه یې نشر کړله، نو موږ به ان شاء الله الرحمن دلته د تاسو په مخ کې د 1400 مسلمانان دی رابسو ورته وایو چې نور موږ په شیو باندې کار نه لرو. خلاص سو خبر. صحیح ده. اول ته سٹارټینګ وکړه، دې نه سٹارټینګ وکړه اول ته. استغفر الله. مو خو شټور دې مو د تکری صاحب د ته وې چې سړی کافر دی چې اهل بیت توهین وکړو. کاری صاحب ته مو ویل، کاری صاحب بسم الله وکړه. بس بسم الله وکړه. ما بسم الله ده. بسم الله وکړه. اوس نه وایي سره ته چا توهین وکړو، که شیعګانو چا توهین وکړو، که سنت اهل سنت ولا چا توهین وکړو، ما کافر دی. وایه دا سوال درته ویلي دا شنه د بیدي په خدای. وایه کاری صاحب بسم الله وکړه. چلو تا نه به سټارټینګ وکړو. واګسه اوس بیا مکه اوس تکرار ورته وکړم. څوک چې د رسول الله د صحابه وو، څوک چې د رسول الله د بیبیانو اهل بیت او امهات المؤمنین او د عائشه د حفصه رضی الله عنها توهین کوي، دا تر مودي بدتر کافر ده. څوک چې د قرآني نبوي اهل بیت د علی، د حسن، د حسین، د زین العابدین، د باقر او د صادق سکم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي څوک توهین کوي دا کافر ده، مسلمان نه ده. خو ته وایې چې چا د شیعګانو وکړو توهین وکړو نو هغه کافر ده. نو دی الله بنده د اجمال شیعګانو سره څه کار ده؟ د ما تعالی انجه خو د رسول الله په اهل بیت او صحابه و باندې ده. د شیعګان د لکه نعوذ بالله د په اهل بیت پر واستالی بای علي جان ګوره مذهب دی کنه اهل سنت توهین کوي اهل بیت او دا څه توای چې څوک د اهل سنت توهین کوي هغه کافر ده. وایه بالکل بل مذهب توهین نه دی پکور ولا کدی تهران ولا کدی باسل علي جان علي منګل جان دا څوای وای بالکل خو کار نه ده. زم درته وایم چې څوک د بل چا توهین کوي، د هندوانو توهین لاندې درته روا په اسلام کې، د هندوانو د سیکانو نه دروا خو کار نه. علي بھائی کومه خبره وکړه کنه ډېر خولي خبره وکړه پوه شوې تعلق توهین پوه شوې نه دی پکور. ګوره علي جان دا مو اوره فولا بالله ثم الله چې د پیغمبر علیه السلام د صحابه او توهین پرې نږدې، د رسول الله د امهات المؤمنین او توهین پرې نږدې، چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینه وي بیا مم په الله قسم که پرېږدم. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر.
چې د رسول الله د صحابه او توهین پرې نږدي، د رسول الله د امهات المؤمنین او د اهل بیت او توهین پرې نږدي، چې په بدن کې مې یو څاڅکی وینه وي، چې ملک الموت مې مخامخ راته ولاړ وي او په دې ځای مې چا ټوپک راته ایښی، مرمۍ راته ایښی او وزن مې، زه به ورته وایم چې یو ثانیه ماته وخت راکړه، هغه به راته وایي چې څه کوي، زه به ورته وایم چې د ابوبکر توهین کوونکی نن هم کافر و، پرون هم کافر ده، سبا هم کافر ده، د عائشې رضی الله عنها توهین کوونکی نن هم کافر ده، سبا هم کافر ده، بل ورځ هم کافر ده، د عمر رضی الله عنه توهین کوونکی الله اکبر دا یاد وساته. زه تقیه در سره نه کوم، زه مخامخ درته وایم چې د رسول الله د صحابه او توهین پرېږدئ، راسئ چې موږ مو پرېږدو، د رسول الله د امهات المؤمنین او توهین پرېږدئ، راسه زه مو پرېږدم، خلاصه سوه خبره. ولې نه تیاریږئ؟ خو معلومه خبر د فساد په تاسو کې ده، معلومه خبر د فساد تاسو جوړ کړی، معلومه خبر دا د تاسو فساد کوونکي خلق یاسته، تاسو یو هیڅ وخت کې له مسلمانانو سره اتفاق نه کوئ، تاسو د اتفاق خلق نه یاسته. کاری صاحب محترم، یوه خبره درته وکړم کاری صاحب محترم، پاکستان اسمبلی کې پارلیمان چې کوم ته وایي په هغې کې بیل پاس و، بیل نما وا ناموس صحابه و اهل بیت، یو بیل پاس و چې هغې کې دا ورکړي و چې چا د اهل بیتو یا د صحابه او توهین وکړو هغه ته به سزا ورکولی کېږي سخته. دوی ټول پاکستان په سره واخیستو، هغه بیل د پارلیمان نه پاس و، سینټ نه پاس و، صدر پاس چې کومو زردري و دا علي دی واوري، که دروغ وایي مو دی وایي چې دا دروغ وایي، زردري ریجیکټ کړو، ریجیکټ مطلب لغوه یې کړو، لکه ختم یې کړو چې دا قانون نه، ولې که چېرته دا قانون پاس شوی وای نو بیا خو د دوی ټول مذهب ته خطره وه، مکمل د دوی چې څومره کتابونه دي دا خو د توهین نه ډک دي، بیا دغو کتابونو ته خطره وه. زرداري خو خپله شیه ده، که نه هغه خپله شیه ده، هغه لغوه کړو کاري صاحب، کینسل یې کړو، ریجیکټ یې کړو. خو شیه ده که نه، په دغه خاطر باندې سي هغه کې دومره ایمان او غیرت له کومه سو، هغه خپله په ایمان کې شک نه دی مو تاسې اتفاق خبرې نه خبره وه علي، ځکه چې تو اوس دا خبره وکړه چې څوک هغه کافر دی، مو یاده وکړه داسې ووایه اسانه ورته موږ به توهین هم کوو، سپکاوی به هم کوو، خو قاري صاحب ته منع سه، ته دا کار مه کوه، داسې ووایه شروع سه. بس کاری صاحب ته کنده شي توهین کوي نه، بیا به دواړو طرفه ګوره توهین کېږي نه. توهین چا کړی دی؟ د الله بنده ته په توهین پوهېږې؟ دا اوس مې د تا کتاب درته ښکاره کړه، علي رضی الله پردي خلق وایي فاطمې رضی الله ته وروستل، وایي په غملا د لعنت ووایي چې د فاطمې رضی الله توهین یې کړی، ووایي اول خبره غلطه ده، کوم کتاب کې راغلي زلال سره غرق سي پاکستان پړی مو در پکې اچولی ده، مسلمانانو درته معلوم شو؟ بالکل معلوم شو درته دا خلق اهل بیت توهین ته توهین نه یی، دوی دغه توهین یی څه تجمل هغه عنایت نه، زمین اکبر نه خبره وکي، لکه اوس د تو زرداری نه خبره وکړه، دوی توهین نه یی، او که دغه سی بشرونو څخه خبره وکړه دوی ډایرکټ د صحابه او کنځلې گئی، مغوی توهین گئی دته خبره د دې دا ده چې ته به د زرداری توهین نه کوي او دی به د عمر د ابوبکر توهین کوي، پروا نه کوي. عجیبه بالکل عمر جان، بالکل قاري تو به د زرداری نوم نه اخلي، توهین ده، او دی به د رسول الله د بیبي د ناموس د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها توهین کوي، پروا نه کوي. بالکل قاري صاحب ته همداسې کمپنۍ سره اتفاق کول، یو کمپنۍ د کپړو جوړه سوي، یو ته اتفاق ورسره وکړي چې کپړې به نور نه تولیدوي، دا کمپنۍ خو جوړه د توهین دپاره ده. عجبه خبره ده. زموږ دا بعضې اهل سنت والجماعت وایي قاري صاحب ته وایي دا خلق نه پرېږدې، دا ګورې 1400 مسلمانان یاست که نه؟ بالکل د دغه باړه چنار یو په خبرو پوه کس دی راسي دلته د مسلمانانو په مخ کې ووایي اوس د دوی په مشرانو کې چې نور به د صحابه او د امهات المؤمنینو توهین نه کوو، څونه اسانه خبر. بالکل نسته پکې، دی پوه سړی اوس یو نیم ساعت کې پوه نه سو، یو نیمه ګنټه کې دی پوه نه سو. دا په اول ورځ باندې چې ما لایف شروع کړی وي، که تاسو خیال کړی وي د دوی اغاګانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین او سپکاوی کول، نو په هغه اول ورځ کې چې دوی د صحابه توهین شروع کړل او توهینونه به یې کول، ما ورته ویل مال چې ویډیو نشر نه کړي په والله که مو پرېږدم،
تر اوسه پورې دوی دې ته تیار نه سول. دوی له ما نه ډېر په عذاب دي. دوی چیغې بغارې وږي دمکۍ د مرګ و د بل و د بل دا راکوي. زه ورته وایم چې ما په دې یو نیم کال کې دومره مؤمنان مسلمانان وروزل چې د تاسو او یا په سلو کې مې عقاید مسلمانانو ته ښودلي دي. دې کې د تاسو نور پسې تاوان او ضلالت ده. تاسو د نړۍ مسلمانانو ته ځان وښودل او د نړۍ مسلمانان مو اوس پیژني. د تاسو پکې فایده ده چې دا ویډیوګانې جوړې کړئ نشر کړئ چې نور به د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو توهین نه کوو. عمر جان مسلمانانو علي جان همداسې د قاري تاسو څه خبر قاري صاحب دې کې خو د روافض هم فایده ده. دې کې خو د دې هم ګټه ده الحمدلله چې د متونه بچ شول ډېر خلک اسلام قبول کړلو. دې خو صرف کربلا واقعه ورته یاده او زنجیر وهل نور هېڅ شی نه دي ورته یاد. دوی څه شي کوي؟ ما مخکې یو مثال درکړم. د دوی دغه بعضې خلک چې دي دا اوس چا نوم واخیستل ابایت ده که عنایت ده څه شي نوم یې واخیستل یو چا د دې توهین به ته نه کوې او دی به د رسول الله د ناموس د امهات المؤمنین و توهین کې یې پروا نه کوي. او بیا به موږ درته ګورو بیا به یو څوک د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو دفاع نه کوي. بیا به دا مرتد وي چې څوک د رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنینو دفاع نه کوي. الله اکبر بشک. جزاک الله.